بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. اسکرنی ما د کرنی ټي وي په شیشه باندې نه خپنی غتاوس نه مخاطب یم. راغلی ما کارخانو ته او کارخانو کې بیا اس اس پلازا ته راغلی ما. کم دکان نه چې زه ځان له پرفیوم اخلم، شیمپو اخلم، نو هغې دکان ته راغلی ما، د حمید بی دکان ته راغلی ما. تاسو ته به زه دن ښیم د دوی کوالټي. دلته کې دوی چې کوم دی لو کوالټي نه ساتي، دوی دا دعوه هم کوي چې چا ما سره لو کوالټي والا چې کوم پرفیومز دي او دا شیمپو دا چا پیدا کړو، نو زه به د خپل طرف نه دی له ګفت ورکوم. نو راځئ چې حمید بی سره خبرې وکړو او دوی چې ما له کوم پرفیوم جوړوي بلو فورمین، دا چې کوم دی د رساسي برانډ نه دوی راوړي، د دوبۍ برانډ دی. نو راځئ چې ګورو دوی موږ له څنګه جوړوي. لومړنۍ خو حمید بی ډېره شکریه د وخت راکولو او په خپل پروګرام کې ډېر مینه هرکلی ته. جزاک الله بی. ویس بی موږ دکان ته راغلی ما د دپاره دا سلیکټ کو بلو فارمین د ینګسټرز دپاره ډېر زبردست پرفیوم دی. دا به اوس وګورئ تاسې ویورس په کیمره کې به ښکاري. دا ما دوی له تقریبا څه 15 ml آیل واچول او دې کې باقي انګریډینټس به اوس ورته واچو. ټیک دی. دا چې څوک څومره غواړي هغومره ډیوریشن مطابق زه ورله جوړوی شم. الحمدلله 12 hours نه واخله تر 15 hours پورې 18 hours پورې پرفیوم زه خپل جوړوم او بالکل په ګرنټۍ سره زه به دا ورله ورکوم. دا زه اوس ویس بی له جوړوم. دې کې ما سره بیا ډېر برانډونه شته دي. کریټ کې را سره پرفیومونه شته، سی کې، ډي ان جي، ډي ان جي د ون، ډي ان جي د کینګ، بېشماره پرفیومونه الحمدلله ما سره اویلیبل دي. کوم کتونکي کوم د ویس بی مینوال چې دي انشاءالله ما سره وټساپ باندې رابطه وکړئ، زه به تاسو له پرایز در کوم. آل اوور پاکستان ډیلیوري شته الحمدلله. بلکې داسې هم شته چې ما نه بای ایر خلک خپل ځانونو دپاره په دوبۍ ته یو کې پورې ما الحمدلله پرفیوم لیږلي دي او خلکو خوښ کړي دي. ولې چې دغه کوم برانډ کې پرفیوم راځي دا اوس رینج نه ووتل، دا ډېر زیات ایکسپنسیو شول، نو دا مونږ د هغه نه کوالټي هم ښه جوړو، په پرایس کې به هم انشاءالله مونږ ښه دله درکوو. نو دا پرفیوم د اویس بی تیار شولو. دا به زه اوس ورله انشاءالله مونږ به د خپل پرفیوم انشاءالله ګارنټي درله درکوو چې څومره لاسټینګ دی، څومره ډیوریشن، او د هغې دا به زه انشاءالله په خپلې ګارنټۍ سره دا پرفیوم درله جوړوم او زه به تاسې له درکوم. ویورس دا جوړ شو. ویورس دا دې دپاره دې پروسس دا دي، دې ټایم هم تاسو یوز کوئ شو، خو ټولو نه ښه طریقه دا ده چې دا تاسو 24 hours دپاره یا 24 غنټو دپاره په فریزر کې دا کېږدئ، هغه نه پس دا یوز کړئ، نو د پروجیکشن به ډېر سیوا شي. دې دا طریقه ده. پرفیوم به هر کله چې لګوئ دومره فاصله کې به لګوئ په بدن باندې 6-8 سپریګانې کوئ. نو بیا چې تاسو چا سره کښېنئ، چا سره پاڅېږئ، نو اټومیټیکلی تاسو نه تپوس کېږي چې تاسو کوم پرفیوم یوز کړی دی. او پرفیوم به داسې جوخت نه لګوئ، دا په کپړو باندې هم دا پرېږدي. او دی دا د اویس پرفیوم الحمدلله جوړ شو انشاءالله. جزاک الله خیر. اویس بی تاسو موږ شاپ ته راغلی. واقعي چې دا پرفیوم چې کوم دوی حمید بی جوړ کړو ډېر زبردست پرفیوم دی او دا ښکلې خبره ده چې دوی ټول پاکستان ته یعنې پاکستان نه بهر هم دی فری ډیلیوري کوي. تاسو ته د خپل واتساپ نمبر ووایئ. نو 0300 900 9394 0300 993 دا ما نمبر دی، په سکرین باندې به وي. تاسو کوم پرفیوم پکاري، که لطافه برانډ کې وي، افنان برانډ کې وي، رساسي کې وي، الحمرا کې وي، چې کوم کمپني کې تاسو کوم پرفیوم غواړئ انشاءالله تاسو ماته واتساپ کوئ، زه به انشاءالله آل اوور پاکستان نه ریټ تاسو له ښه درکوم. جزاک الله خیر. نو کتونکو په دې ویډیو کې ما تاسو له دا پیغام در کولو چې تاسو دونه پیسې هم خرچ کوئ او دونه محنت هم پسې کوئ، نو دلته کې راشئ حمید بی له چې د دې د کوالټي څنګه ده، د دې پرایس څنګه دی، چې د دې پرایس ټیک نه یا کوالټي ټیک نه، تاسو ما ته هم ویلی شئ، حمید بی ته هم ویلی شئ. انشاءالله کوالټي هم درله ښه درکوي او پرایس هم درله ښه درکوي. نو کارخانو کې اس اس پلازا کې بیا سکای کاسمیټکس دکان نمبر په دې کارډ به تاسو ته تصویر ذاتې کوم دی بیا تاسو ته زه وښیم. نو دلته راشئ انشاءالله او تاسو له به ډېر زیات ښه څیزونه ښه کوالټۍ کې تاسو ته میلو شي. تر بلې خپرونې پورې موږ له راکړي اجازت. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.